ټول پاکستان کې سرکاري تور باندې یوم تکریم شهدای پاکستان مناوي، نو موږ هم په هغې کې یو اکټیویټي وکړه او د سکول واړو یو ریلی په شکل کې موږ په دې بازار کې وګرځول او چې څونه هم شهدا دي هغه که څوک دماکه کې غریبانان الوتي دي او یا پولیس دي، فوج دي، استاذ دی، چې کوم ځای کې غریب څه حادثه ورته شوې ده او نو د هغه د وطن باندې احسان دی او موږ د هغه احسان چې دی یادولو لپاره دا تقریب وکړو نن او واړه موږ په دې بازار کې داسې یو لږ غونته کې مزل وګرځول او عوامو ته هم دا یو اویرنس و چې یاره دي چې کوم قربانۍ ورکړي نو چې هغه خلکو ته یادېږي او وړو لپاره دا یو فایده وه چې دا موږ یو سبجیکټ حوالې سره هم چې ریلي څه ته وایي یو سیاسي غونتې بصیرت پکې راځي، سماجیات او په دې خبرو باندې پوهېږي. نو دا څیزونه چې نن موږ په استادانو هلکان ټول چې دي په دې کې شامل شو او د شهدا لپاره د ډېر زیات د هغې د درجو بلندو لپاره دعا ده چې الله پاک د هغې مغفرت وکړي او د هغې درجې د ډېرې زیاتې اوچتې کړي او د وطن له خدای پاک اتحاد نصیب کړي، طاقت نصیب کړي او دا وطن دې زموږ آباد وساتي او همدې کې زموږ بچاوي. که دا وطني نو موږ به یو او د دې قربانۍ چې دي هغه بار بار یادو چې دا څنګه چې قرآن پاک کې وایي چې شهید نه مري نو دې به موږ یاد ساتو او دعاګانې د هغې لپاره الله دې هغې درجې وبلن. دا ریلی مونږ د خپلو شهداو په حق کې استرا چې دنیا ته پته ولګي چې مونږ د خپلو شهداو څونه قدر کوو، ځکه چې شهیدان کلم نه مري، مونږ به تل تل کله د هغې قربانۍ یاد ساتو. مونږ نن د خپل شهدای پاکستان په حق کې واک وکړو او هغوی ته عقیدت پرېښو. خپل شهیدانو ته سلام کو. موږ په دې موقع باندې اتفاق او اتحاد پکار دی او خپل شهداو د قربانو قدر پکار دی. خپل شهیدانو ته سلام پېښ کو.